د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ ښاروالۍ مسؤلین وایي په تیر یو نیم کال کې یې شاوخوا 1500 بیروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د قرغیو ولسوالۍ ښاروال قاري خالد شریفي امید راډیو ته وایي چې ښاروالۍ د یادې ولسوالۍ په سیمه ییزو بازارونو کې ځوانانو ته غرفې لګولي او له همدې لارې یې ورته د کار فرصتونه برابر کړي دي. زموږ د قرغیو ښاروالۍ خلکو ته د کارموندنې په برخه کې سرخکانو پل عمومي شهرات چې تاسو سرخکانو چوک عمومي مرکزي پلاني ساحه ده زموږ د دې شاوخوا کې چې کومې ریزرفي ځمکې او ساحې وي دا د قرغیو ښاروالۍ لخوا په موقت قرارداد باندې خلکو ته ورکړل شوي دي د خلکو کارموندنې دپاره چې خلکو پکې غرفې نصیب کړي دي او موږ ښاروالۍ ته نه خپل عواید او تاجیه اخلو او خلکو ته هم د کار زمینه برابره کړي یعنې فتح نه دیخوا چې تقریبا موږ کوشش وخواري کړی چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړو 1500 کسانو شاوخوا کې غرفې لګولي او 1500 کسانو شاوخوا کې موږ ورته د کارموندنې زمینه برابره کړې چې عملاً په کار لګیا دي خپلو بچو ته حلال رزق ګټي. بلخوا هغه ځوانان چې د ښاروالۍ له لورې ورته د کار زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي او وایي که دغه فرصت نه وای برابر شوی ښایي اړ شوي وای چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته تللی وای او پردی مزدورۍ یې کړې وای. موږ ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله یو او دوکانونه هغه موږ ته جوړ کړي دي زمینه یې جوړه کړې ده بس دغه دوکانونه موږ ته په هغه راکړي دي ټول خوشحاله دي. نور باید څه وکړي تاسو؟ نور څه په ښار کې کومه څه اسانتیا وي هغه دې دلته موږ غواړو څه وکړي پوه شوې. ښاروالۍ نه موږ خوښ یو موږ ته یې ځای راکړی او دغه خلکو سهولتونه هم هغه دی ورته مساعد شوي دي د قرغیو دغه کې سرخکانو چوک کې 4 میاشتې کېږي چې موږ د پاکستان نه راغلي یو کډوال یو نو موږ د ښاروالۍ نه او خصوصا افغانستان حکومت ته خوشحاله یو. ښاروالۍ نه په دې هغه د ولسوالۍ قرغیو ښاروال نه په دې خوشحاله یو چې موږ ته د ځایونه راکړي دي د زمینې د اوسېدلو د کار لپاره. د قرغیو ولسوالۍ ښاروال همداراز زیاتوي چې په تیر یوه کال کې یې د 22 میلیون افغانیو پر ارزښت بېلابېلې پراختیایي پروژې پیل کړي دي چې یو شمېر یې بشپړې شوي او پاتې نورې به یې په راتلونکي کال کې بشپړې شي. د نوموړي په خبره ښاروالۍ تیر کال 7 میلیون افغانۍ عواید هم راټول کړي دي او په دغه کال کې 1404 کال کې چې دغه پروژو وخته ما یادونه وکړې ده اکثره پروژې تکمیل شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي او دغه یوه پروژه چې اوس عملاً په کار جریان لري مارکیټ ما یاد کړ د دې چارې به هم په نږدې راتلونکي کې انشاءالله بشپړې شي او سږ کال یې زموږ په ټوله کې عواید چې دي 7 میلیونه او 4 لکه او 140,000 او 2 افغانۍ عواید موږ راټول کړي دي او دا په مصرف رسیدلي دي یعنې د تیر کال په پرتله 1404 کال کې زموږ په عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی او موږ نور هم کوشش کوو چې په عوایدو کې خپل زیاتوالی راولو. قرغیو ولسوالۍ چې د لغمان له زرغونو او کرنیزو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي ډیری اوسیدونکي د دولتي او خصوصي دندو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په یاده ولسوالۍ کې 8 سیمه ییز بازارونه فعالیت لري چې ښاروالۍ ترې د چوپړتیاو په بدل کې عواید راټولوي او بیرته یې د عامه خدمتونو په برخه کې لګوي.